دا نصیر شینواری د ما د وړکتوب ملګری او د ورزش ملګری چې کوم موږ دواړه پرېښی دی اوس د کاروبار ملګری د ناوخته شپو کېناستو ملګری فلمونو ملګری موږ ډېر فلمونه یو ځای خصوصا د کنګ فو کراټو فلمونه دا یې ما دوست نن راغلی وی دې خواته چې یو رستورانټ لري ته مه ډارېږه دا کمره تا نه خوري صحیح ده کمره نو دلته هوټل خپل کړی دی دلته به ګورو چې کوم سیستم سره دا روان ده څنګه چلیږي ما زه ډېر وخت بعد وینم د هغه دپاره ډېره مینه ورسره کوم نو څنګه دا کار دی ښه دی کارونه ښه دي الحمدلله شکر چلیږي هو څه شی چې پکې کوې اول خو دا راته دغې سجي چرګان دي کباب دي موږ سره او مایان دي موږ سره مایان پکې پخوو مایان هم دوه قسمه پخوو غوړو کې پخوو او هم په زغالو باندې پخوو سجي شول مایان شول کباب شو بس او چې شي کې خپله او چکن وینګز زه چکن وینګز او همدارنګه سجي چرګانو کې ډېر ماهر یم چکن وینګز به تاسو په یمی کې خوړلي په مستر کوک کې به هم خوړلي برګ کې به هم خوړلي راشئ دلته ایده چکن وینګز وخورئ چې دا څه رقم ته پخې ما اوسه پورې چې دنه چا هم چکن وینګز اخیستي دي ما په خپل هم خوړلي داسې ټیسټ بل چېرته نه پیدا کېږي دا یقیني خبره ده مننه څونه وخت کېږي رښتیا دلته کار کوي تقریبا 15 کاله کېږي چې همدغلته کار کوم د یو هوټل کې په دې معنی دا شیان اخوا دي او په دې معنی دا زغال برابر او جوړوي ورته 15 کاله دی ویلې او 15 کاله د میاشتې څومره عاید ترلاسه کولی شي دې نه د میاشتې داسې خو مکمل تقریبا حساب نه دی کړی ورته خو د ورځې په حساب باندې بعضې وخت کې 1000 2000 د ورځې پاتې کېږي بچت و بغیر د مصارف نه 1000 روپۍ او 1500 دغسې پاتې کېږي دا زیاتر خلک دغه چرګان نه دي دا زیاتر خلک نه اخلي وایي نه پوهېږم دا حرام دي او که څنګه دي دا سجي چې کوم دي دې کې ته خو خپله ښه پوهېږې په چې طرف صاحب د ماشاءالله ګیره ډېره ښایسته پېښې ده دا خو داسې دي چې پخوا خو به د خارج نه راتلو څو ملکونو نه راتلو بعضې برازیل نه دغه چرګان راتلو او بعضې د ایران نه راتلو سعودي نه راتلو نو هغه ځایونه چې فرض مثال هغه غیر اسلامي ځایونه نو هغلته خو بچا نه خوړل دا چرګان ځکه چې هغه حرام و او اوس الحمدلله خپل افغانستان تولید دی او افغاني وطني چرګان دي همدغلته فارمونه لري او خپل مسلمانان رالی اوس دا خپله خو کباب پخولو کې اوس به ډېر ماهر شوی که نه زه غواړم ما ته هم لږ چند را زده کړي چې دا څنګه پخېږي ما ته په دونه ښکاري که نه چې چپه او راسته او پکه یې وهل دي خلاص بس نو پخلی هم همدغه شی دی پوه شي چې چپه او راسته یې کړه چې پاخه شي سره شي یو 2-3 سیخه کې زیات خراب نه کوم خراب پکه یې مو هم والې نه مخکې د پخولو نه دغه پخېږي کباب چې په زغالو باندې کېښوده پکه به ورته واخلې ایسته ایسته به یې پکه کړي دغسې پکه به هم دغسې من کباب ورسره کباب کروی قابلی پلاو جگر تندوری شامی سرها میگم اما ته چی رښتیا غږ کوي که نه کوي نه دلته خپله لوحه شته دی هر څه شته دی پکې وایي که ورو پکول کېږي چې کله ډېر کباب وي نو بیا تیز پکول کېږي چې لږ وي بیا زغال هم شته سخت نه ده چې د کور کې پخوی خو دا به اخته کوي هم که نه مخکې دې نه چې دا پاخه کې اخته کېږي بیا یې څه وخت یې راواړو بس اوس به یې واړئ په دې بل رقم یې واړوه زغال دی ورسره راټیټ کړی دا دی اوس ته ودرې د اړولو چل هم باید زده کړم که نه دا به ول اخته کوي څونه وخت یې اخته کېږي 2 غنټو 3 غنټو دپاره مخکې هغه شیک کې چې اخته کېږي هغه وایې که نه هغه راز دي
نه راز نه دي او راز نه دي بالکل څه شي کې اخته کې د پیاز اوبه دي غوړې انځیر ورته وایي اوږه ده او ساده مالګه او چینی مالګه دغه شیانو کې اخته کېږي او هغه هم د شانو کې اخته نه کې نه د هغې اخته علیحده ده او بېل رقم اخته کېږي واړو او چې اړی اول به دا لاس داسې پاس نه کړي هغه لاس هغه اړه او هغه سې د لاس وختي بند پاتې کېده د هغې اخته بیا هغه هم راز ده که نه هغه هم ذاتي ده نه نه عادي ده او هغه یعنې هر سړی خپله مختلفه اخته لري بعضې یو شی باندې اخته کوي بعضې بل شی باندې خو زموږ اخته چې ده هغه بیا نور نه مختلفه ده هغه چې د لیمو اوبه دي تقریبا 3 کیلو 4 کیلو لیمو اخیستل کېږي همدغه تازه لیمو او ورسره اوږه ده 1 کیلو 1 کیلو اوږه اچول کېږي ټکول کېږي او سرکه شو او ساده مالګه چینی مالګه میخک شو ادرک شو دغه شی نه بیا څونه وخت اخته کوي هغه نو هغه هم تقریبا چې کله اخته تازه مواد تازه نو د 20 منټو دپاره یا نیم ساعت دپاره پاتې کېږي او هغې نه پس بیا هغې اوبو نه راویستل کېږي او ماشاءالله ته خو بیخي استاد شي که نه نه زه زر زده کوم ټول اخته کړی و بس غوښه پخول او خوند دا غو نه نه چې ته پخې خو بس نه مشکل نشته دی یو شی دی دا ګوره د سجي اخته کول هم در وښودل د کور کې چېرې سجي پخوئ نو داسې یو شی که لرئ خو ښه که نه لرئ باربیکیو ماشین کې یا دیګ کې پوښي کباب پخول طریقه هم دا ده چې ما زده کړل هر څه زده کول شي خو اخته یې مهم وله د څونه وخت دپاره ډیش کې اخته کوي او نور څوک کولی شي هوټل واس کړي که نه که پیسې ولري نه کولی شي خو باید مسلکي کسان ځان ته ونیول شي لاس راته شخ د بل لاس باندې یې لاس تبدیلېږي نه مثلا یو څوک پیسې لري که نه وایي دا به په دې آفرین وای ته خو بیخي استاد شوی مثلا نفر پیسې لري ځای هم پیدا کړی ده څونه پیسو ته ضرورت لري چې هغه یو هوټل واس کړي نظر په ډیکوریشن باندې دی اشپز هم لري اشپز هم لري هر څه لري فرض مثال دومره کولی شي چې دا صرف غوښه راوړي چې فرض مثال هغه بازار ختیځ بازار وي غوښه ډېره راوړي کمه راوړي چرګان راوړي همدغسې ځان ته بس صرف دغه وسایل دي چې هوټل ته یې برابر کړي او ویې خلي هغه خو نظر د بازار نرخ دی چې هر څومره قیمته یې ارزانه وي په همغه ریټ باندې ورکول کېږي ډیکوریشن دې شان باندې څونه مصرف او تقریبا داسې 2 لک روپۍ باندې ښه 2 لک 2.5 لک روپۍ باندې ښه هوټل جوړېږي افغانۍ باندې ښه ښایسته هوټل جوړېږي شاګردانو واګردانو هر څه وسایلو سره د مصارف څونه وي د ورځې مصارف نو فرض مثال څو شاګردان لري د همغه شاګردانو پیسې دي چې وی نه سره بس شاګردانو پیسې دي هغه ورکول دي ماشونه دي او چې څومره فروشات دي دومره نه کېږي راشئ کباب وخورئ یعنې پیسې اوس به مې نږدې ټول خراب کړي وو یعنې پیسې پکې دونه نه لګېږي پیسې پکې زړه وکړي شروع یې کړي بالکل یو قصه وکړه یو ښایسته خاطره ده چې دې هوټل ته لري غیر د دې نه چې نور حساب کتاب ده که نه د مشتري نه کوم ښه خاطره ولري یا جالبه وي جالبه څه خو داسې نه لرو خو یو وخت کې دلته زموږ یو شاګرد و فارسیوانو هغې کباب پخولو نو کباب چې کله پخه کړو نو هغه نفر پښتون د خوست هغې ورته ویلي ټیکله راوړه پوه شي یو دانه ټیکله بل هم کېده نو دې ورته بل ټیکه کباب کېښود ما ورته ویل ولې کباب دې ورته کېښود هغې ویلې چې یو ټیکله بله کېده یو ټیکه کباب کېده ټیکله او دې ویلې چې د ټیکه کباب موږ ته ږدي نو بس هغې پورې هم ډېر وخندله نو دا یې تاسو پته دا هم کباب دا هم فریض په لاس باندې پخ شوي کباب هغه خو پوهېږي دا اکټ چې د چا ده توری ده که نه چې هر کارو کې اسانه دا هم کباب نو د نصیر استاد چې کوم مشورې ول هغه ټولې تاسو واورېدلې هر څوک چې غواړي داسې یو بزنس شروع کړي بجټ یې معلوم ده که دنه زه مطمئن یم هغه نه زیات تاسو بجټ لرئ او کوم شیان چې مسلکي مهم دي ځای مهم ده دا هغه ټول باید میسر کړي او تاسو په دې فکر کوئ موږ زه خپل کباب خورو نورو کیسې هلته کوم مننه ورځئ خپل کباب په مخ نوشي جان زه درځم هلته نورې کیسې هو
راوړل دې باندې اول به دا واچو ورسره بیا به پکې دا څه ده دا غوره انګور ده ولکه دا سورین بند دي نه اصل کېږي نه ښکاري دا څه ده دا مالګه ده کان کوم واسه دا نه لري ها دا د اماد لاس یو سیخ کباب تاسو ته یو به زه خپل وخورم کامرمین دي د خپل کار کې نو گزاره کوي که نه په دې کباب دي نور سټنګ په مالدار د ټول دوی کړی دی صرف ما پکې پکاو هغه نو ماشاءالله ډېر ښه کباب دې پخ کړی دی هوټل واز نه کوم ولې نه ولې دې نه زموږ کار خراب نه کوي دا خبر ده سیده ښه ورزش اوس هم کوي که نه کوي نه اوس مې ورزش پرېښی څونه وخت کېږي پرېښی تقریبا یو نیم کال کېږي چې پرېښی ما نه د بیا هم کم وخت کېږي پرېښی ده ما ډېر وخت کېږي ما او نصیر احمد شینواری 2010 او 11 کې وو که نه 2011 مو بالکل 2009 هم په څومره 2009 نه تر 2010 کاله پورې مونږه سبې ملازان تللو به یو چمن و پېښور کې هلته به لاړو ورزش به مو کوو ټیکوانډو به هم کوو دونه کې بیا هلته هغه نه بعد هم جمناسټیک کوو جمناسټیک بالکل بیا هغه نه بعد به ټول هلکان لاړل مونږ یو 3 نفره به پاتې شو که نه زه وم نصیر او یو بل انډیواله مو مونږ ورته ګپ نه بتخه ویلې که دا ویډیو ګوري نو خپل ځان به ښه پېژني نو هغه هم څه کوي چې قد لټي ټوپل انډیوالانو کې خو هر څه کار رقم نوم اخلي ما هم نوم درلود او نوم درلود اوس مونږ دواړه ناست خپل نومونه نه وایو خدای بخلی نشته غیبت نو 3 نفر به مونږ پشتي نیوله دراز غوبل به م رانه خلولی او کله به ما پلان کو ما بتکه به دواړه یو ځای په دام نه وکړله کله به ما د پلان وکړه په هغه به مې نه وکړله داسې ورزش روان و هغې وخت نه د کومه خاطره یادېږي کوم ځای دی چې هغه زیات کله کله چې رایاد شي صرف هماغه ځای در یادېږي نو یو ډېر دغه چې رایادېږي چې هغه کله ولې ته ته ختلی او خپې دې پاس پاتې شوي او نور هم ګیر کړی سپېډ یې درکولې نو هغه خاطره اوس هم راته رایادېږي ما ته چې ډېر رایادېږي د بتکې کور کې چې وځو که نه هغه کور کې مور او پلار ټول تللي ول هېڅ څوک نه ول نو موږ قرار بېغمه ناست وو پلې سټېشن هم پلی سټېشن ویډیو ګیم یو دم چې دا دروازه واز شوله خویندې او مور او ټول راغلل اوس بتکه چې یو دفعه موږ ته ګوري یو دفعه هغوی ته ګوري لاره ده الله هغه کې نه وویل هغه ډېر جالب و ما ته یاد نه وځي دې ځای کې څه سیستم ده دا ما اورېدلي دي لیدلې مې نه دي اورېدلې مې دي وایي دا ځای هم لږ ذره دروند ده دروند غوندې دی جنات پکې و مخکې ولې نه اوس هم پکې دي اوس خو داسې معلومات نشته خو مخکې داسې پکې و تاسو دا ځای وګورئ پټې ژبه دې وي دا ځای کې چې تاسو وګورئ که نه دا شپه کې ډېره تیاري چې یو 2 شپې دلته راغلی وم او کتلی وم نو دا که پیریاني که نه دا ځای ډېر خوفناکه ده نو څه شي ډېر ډار کړی دی پیر دلته یې ډار کړی نه و که نه دغلته و ډار کړی وم خو یو ځل یې یو نفر بل هم ما سره و کیسه خو یې وکړه په هغه زه اشپزخانه کې وم او هغه پاس دویم منزل ته ختلی او چې کله راښکته کېدو نو داسې یو پلاستیکي چوکۍ وه په هغې باندې وویشتل شو په دې ملا باندې نو هغه ما ته راوکاته ما هغه ته وکاته هغه ویل څه شی وم زه هم درنه خبر نه یم نو هغه بیا د زینو کې داسې اواز غونته شو د خپو چې کله یې خپو اواز شو نو بس ویریدو ما منډه کړه او هغه راپسې و نو پوه شوي نه و چې په دې زینو باندې سره که مخکته شو چې کله لاندې راغلو نو بس هغه نفر ما پسې خندل او هغه پسې خندل ما څه شی و خو بس پوه نه شو نه اوس مطمئن وای چا پیری که نه کوم بل انډیوال ځای نه بل څوک هېڅوک نه و بغیر ما او د هغه نه نور هېڅوک هم نه و هملته داسې دروند غوندې دی هغه په چوکۍ ویشتل شو زه خپله هم نه وم په یو درز اواز هم واورېد چې کله موږ راجګ شو نو په زینو کې داسې د خپو اواز بس منډه وروختېد ورور دې هم لکه چې ډېر ډار کړی و که نه هغه ورور هم ډار کړی و هغه معنی هم لکه چې منډې ویستلی ولې د ورور ته د هغه نوم هم فرید ده
نو هغه له یو شپه بیخي د هوټل نه ویستی و باندې ویده شوی و لکه چې یا بل چېرته ویده شوی و بیرون یو بل هوټل دی ملګري و هغې سره ویده شوم نو زه غواړم چې لږ زره شخصي راشم که نه چې تعلیم باره کې چې څومره د تعلیم کړی او څومره کول غواړئ تعلیم خو کړی دی تر 14مه پورې ها کوم بخش کې سیول انجینري ده سیول انجینري ده نو ولې بیا دا هوټل خو دا خو شخصي کاروبار دی که نه دا ما په خندا پوښتنه ځکه وکړه زه خو پوه یم چې دوی انجینري کړې ده ما لکه چېرې خپله ویل غواړي خو پرېږدم که نه ویل غواړي نو بیا به یې کټ کړم ده نو شخصي کاروبار کې تا ګټه ډېره ده او که ته که سیول انجینر شې ګټه دې ډېره ده نو فعلا خو شخصي کاروبار کې ښه دی راحته مې مو غږ اواز مواز د چا په ما باندې نشته دی خپل کاروبار دی همدغه کوم ته مثلا انټرنیټ کې هم لاسرسی لرې که نه او پوهېږې هم انجینري بخش کې هم یې ته کولی شې چې عام خپل دا کار مخکې بوځې عام فریلانسنګ وکړې نو کولی شم خو فعلا داسې ته اراده نه لرم که زه مثلا درته وایم که نه تا خو یو ورور ملګری دی یو کې هم ده که نه که زه درته وایم چې هغه باندې اکاونټ جوړ کړه او هغه د خپل اکاونټ او ټول نومونه په هغه باندې شي او فریلانسنګ ویب سایټونو کې د اکاونټ جوړ کړي انجینري پروژې د اخلي ته دلته کار کوي ته پریکټس هم کېږي شپې طرف نه دا کار به دې او هغه طرف نه یو اضافه عاید به هم راځي بالکل کولی شم خو چې شي زه بل دفعه چې راغلم زه یې دې پوښتنه به تا نه بیا تا باید فریلانسنګ سیسټم که بیخي سلف سره نه شروع کړی 50 کار خو باید مخکې بولي هغه انډیوال سره د یو کې به خبره وکړي اب تا اکاونټ هم جوړ کړي هغه ډېر ساده ده ډېر اسانه ده ټول د 10 دقیقې کار نه دی بس ولې چې بانک اکاونټ هم هغه لري ځکه درته وایم چې ته خارج سیسټم د پروژې اخلي هغه ته اعتبار هم زیات دی هغوی ته او عاید هم زیات دی بس انجینري بخش کې خو ډیزاینینګ 3D ډیزاینینګ او پته تکړه نقشې به درکې درته ته به صرف هغه نقشه 3D کوي نور هیڅ کار نه شته بس دغه پروژې به تاخلي او ولې چې نن سبا خلک وظیفې نه هایر کوي خلک چې وظیفه واخلي هر ملک په میلیون هاو فریلانسران لري افغانستان اوس نه لري پاکستان ډېر لري هند لري نور لري امریکای لري هر بخش لري اوس افغانستان ته موږ خپل کار شروع کړی چې فریلانسران تربیه کوو یو ټریننګ هم ختم شو دا بل ټریننګ را روان ده نو ته به صرف هفته کې یو پروژه واخلې بس ده پسته پروژې دي زیاتېږي هندسه به کوي چې خپله بل نفر هایر کوي هغه ته به معاش ورکوي تا سره یو بل انجینر هم په پښو ودرېږي نو دې باندې باید دې هفته ټرای وکړي انشاءالله بل دفعه چې مونږ راغلو صرف په دې باره کې به راځو چې نصیر احمد فریلانسنګ کوم برخه ته رسولی ده او څومره شروع یې پرې کړې ده او بل دفعه چې راغلو صرف به مونږ د انجینري بخش کې خبرې کوو بل میسج باید د دې آخري به مونږ خپله نصیر نه واورو چې دا شی ولې زما خو زر خبرې دي دا عملي تاسو ته وایي چې شی کړي څنګه نه دي کړي ته څه ویل لرې دې خلکو ته زه هم همداسې ویل غواړم چې فرض مثال که تاسو د زده کړو سره بل کوم کسب هم ولرئ نو دا ډېر ښه دی ځکه چې بعضې وخت چې کوم ته فرض مثال ته بانکینګ نه فارغ ته کومه یو رشتې نه فارغ نو همیشه په هغې کې جاب نه وي نو ته کولی شي چې د هغې په نفس ته یو شخصي کاروبار ته یو کسب یو کار وکړي او په دې کې شرم هم نشته دی چې سړی یو کار وکړي او سړی په کار باندې ډېر ښه ښکاري نو د دې دپاره نو چې فرض مثال یو څه نفقه خپلو بچو ته خپل اولاد ته پیدا کوي او په حلاله طریقه باندې پیدا کوي دا ډېره مهمه خبره ده بېشک خو کوم کس چې تعلیم کړی او هغه کس بیرته داسې یو کسب لري که نه هغه باندې خلک ډېر فخر کوي نظر په دې چې وګوري چې یو بل کس تعلیم نه یې کړی او دا کار کوي ولې چې وایي دا کس د پیسو په قدر د کار په قدر د کسب په قدر پوهېږي او بل هغه کس چې تعلیم کړی او داسې کار کوي نو هغه کار ډېر په اسانۍ سره ډېر په ښه طریقې سره مخکې هم بولی شي بالکل او کیدای شي بل دفعه زه راشم یا بل کال ته له خیره سره دا به یو ډېر ښه غټ ځای او ډېر
سیستم سره به تا جوړ کړی او اوسې. ځکه بالکل پلان خو به لرې. پلان خو لرو ورته ولې نه خوشحاله شوم خپل دوست سره ډېر وخت بعد ملاو شولم او هغه هم دا ویډیو یو بانه شول چې زه راشم دا وګورم نو بیا راځو بل دفعه چې راسم تا باید خپل انجینري سیستم ان شاء الله انجینري وخت کې چې تا کوم کارونه کړي هغې باندې موږ خبرې کوو ټولې بحث کوو او فریلانسنګ ته باید شروع کړي ان شاء الله دایما یعنی مشوره ده از دوست غونډه نور بل شي خو نشم ویلی ډېره ولې چې فریلانسنګ داسې ده چې ته به کولی شي د هغې په واسطه باندې دا د بزنس ته ډېر غټ کړي چې هغه یو پروژې ته فکر وکړه چې 3D ته جوړه کې خارج کې په څو کېږي ډېر صحیح ده که نه ډیمانډ لري بالکل هلته ډېر ډیمانډ لري نو امید لرم چې څه هم زده کړي اوسي بزنس ته نګاه نه یو بزنس شروع کول نګاه نه او د کار او کسب نګاه نه ډېره مننه له خیر سره بلې ویډیو کې به ګورو که چیرې بزنس ریویو وه یا ټیک ریویو وه یا ایجوکیشنل کانټینټ خدای په امان خیر اوسئ